ما درته ویل د ټولو انبیاو سنت او بیا خاص کر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دا دی چې هغې د چا د تجاوز په مقابله کې د انتقام اراده نه ده کړې. انبیاو در اوسه د انتقام حق نه ده استعمال کړی. قسم په شریعت کې هر چاته د انتقام حق شته چې کوم چا تجاوز ورسره وکړي دی د هغې بدله او انتقام واخلي، لیکن انبیاو د حق نه ده استعمال کړی. په انبیاو کې بیا خاص کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق نه ده استعمال. نو د چا د تجاوز په مقابل کې، د چا د تیزی خبرې په مقابل کې، د چا د تعنی په مقابل کې او د چا د بدی وینا په مقابل کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت د ټولو انبیاو سنت دا دی چې د هغې په مقابل کې چې شمپوشي کول، د هغې په مقابل کې اعراض کول، د هغې په مقابل کې کناره کشي کول او د هغې په مقابل کې صبر کول او د صبر سره هغه سړي ته پر هغه ځای باندې مغفرت او معافي کول. بس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره طریقې موږ ته ثابتې دي دا ټولې سنت دي. نن خو زموږ د ناپوهۍ په خاطر صرف زما دماغ کې دا راغلی دی چې د پیغمبر سنت دا دی چې زه پر سر لنګوټه کښېږدم، د پیغمبر سنت دا دی چې زه پر مخ باندې ږیره پرېږدم، د پیغمبر سنت دا دی چې زه فراخ لباس واغوندم، د پیغمبر سنت دا دی چې زه مسجد ته په راسته پښه راسم او د مسجد څخه چې وځم په چپه پښه. حالانکه دا هم د پیغمبر سنت دی. د دې امت دپاره د پیغمبر بهترین هدایت دی چې کوم چا تجاوز در سره وکړي د هغې څخه به انتقام نه اخلي بلکې د صبر څخه به کار اخلي او د هغې پر تجاوز به هغې ته د معافۍ شکل پېښوي. او لیکن د پیغمبر دغه سنت اوس زموږ په معاشره کې پاته سوی دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من تمسک بسنتي، کچیرې زما په یو سنت باندې څوک عمل وکړي عند فساد امتی چې امت کې فساد زما سنت پاته سوی، یو سړی صرف په دې جذبه باندې چې زما د پیغمبر سنت دی امت پر دې باندې عمل نه کوي، زه به د خپل نبی پر سنت باندې عمل وکم، فله اجر 100 شهیدین، الله تعالی خپل دربار کې د 100 شهیدانو ثواب ورکړي. اوس د پیغمبر سنت دغه دی چې کوم چا تجاوز در سره وکړي بس معافي ده، چې کوم چا تیره خبره درته وکړه بس معافي ده، چې کوم چا زړه در زهیر کړي بس معافي ده، چې کوم چا ناجایز در سره وکړه هغې سره د معافۍ عمل وکړه. دا د پیغمبر طریقه وه، دا د انبیاو سنت او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت. ځکه الله تعالی هم دا وایي ولمن صبر وغفر ان ذلک من عزم الامور. که چیرې ډېر همت در کې پکښې دی نو د خلکو پر تجاوز باندې صبر کوه او د هغې په مقابل کې هغې ته مغفرت و معافي کوه. وإذا مروا باللغو مروا کراما، چې کله پر دای ځای باندې ورغلی چې هلته لغویات شروع دي، عبثیات شروع دي، بېهوده خبرې شروع دي، مروا کراما ډېر په شرافت ځینې تېرېږي هغې ته بالکل ګوره لمه. ما درته ویل نن زموږ کورونو کې څه حال دی، زموږ تربرګلوۍ په څه حال دي، زموږ زندگی په څه حال ده، زموږ ژوند په څه حال دی چې په هر خاندان کې نفرتونه دي، په هر کور کې نفرتونه دي، په قریبانو کې نفرتونه دي، په تربرګلوۍ کې نفرتونه دي. د هغې ټولو بنیاد دا دی چې د پیغمبر علیه السلام دغه سنت فات. که چیرې د پیغمبر دا یو سنت زموږ او ستاسو معاشره کې فرضیس چې کم چا تجاوز در سره وکړي بس د هغې په بدله کې د معافۍ عمل وکړه. ستاسو په خیال بیا به دې معاشره کې جګړه پاته سي، بیا به دې معاشره کې بدنیتي پاته سي، بیا به دا معاشره کې دا نفرت ختم نسی. نن د انسانیت معاشره د عداوتونو د نفرتونو د دې په خاطر باندې د جهنم یو نمونه د هر سړی د معاشره کې پریشان دی. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سنت باندې که معاشره عمل وکړي چې د کم چا د طرفه تجاوز رالی، زیاتی رالی، زیاتوب رالی، ته د پیغمبر په طریقه باندې هغې ته د معافۍ عمل وکړه، پر هغې باندې صبر وکړه. بیا به ستا معاشره که په تربرګلوي کې دننه ده، که په قرابت کې دننه ده، که په همسایتوب کې دننه ده، که په متعلقینو دننه ده، بیا به ستا معاشره د جنت یو نظیر او مثل فیشي. آخر د ځانه سره لږ فکر کول. که چیرې د ماته تیزه خبره وکړه تجاوز یې وکړې، زه د تجاوز بدله په تجاوز ورکم، نو بیا خو به دی د خپل له طرفه بیا انتقام اخلي، زه به بیا انتقام اخلم، دی به بیا انتقام اخلي، زه به بیا انتقام اخلم. لیکن آخرنی به یو داسې ورځ راځي چې دی به هم صلح ته تیارېږي، زه به هم صلح ته تیارېږم. ځکه د ټولو انتقامو آخرنی طریقه صلح ده. نو چې کله آخرنی صلح ته تیارېږم او دا دومره وخت ضایع کوم او دا دومره نفرت ډیروم او د خپل آخرت حصه ضایع کوم او خپل زندگی تباه کوم، نو د هغې بجای په اوله ورځ ولې مغفرت و معافۍ ته نه تیارېږم؟
او اخرنۍ ورځ چې سوله ته تیارېږي د سولې معنا دا ده مزدیفه درته وایي چې زما د طرفه معافي ده ته به ورته وایي زما د طرفه معافي ده. دغه معافي پکار دا دی چې اوله ورځ سړی وکړي. کله کله د دې کوچني خبرو سره ډېرې لوی خبرې پیښې شي. د جاهلیت زمانه کې د عربو زندگی تېره سوې یو ډېر عظیم جنگ تیر چې هغې ته اوس د سیرت کې د عربو په سیرت کې حرب بسوس وایي. ابتدا یې څنګه وسوه؟ د یو کور یو چرګ یو مرغه د بل ګلانو کښت له ور واوښتې. هغې چې ورباندې رالی د دې چرګه څه انتقام واخیستی، دا ورلو دا سړي څه انتقام واخیستی، هغې انتقام واخیستی، دې انتقام واخیستی، هغې انتقام واخیستی. دې 40 کاله مسلسل جنګونه روان او 40 کاله مسلسل د هغې په مابین کې بې شماره مړي، د هغې په مابین کې بې شماره عداوتونه تیر. لیکن 40 کاله بعد هغې ورته چې هر سړی به مړه کېدی خپلو بچیانو ته به وصیت کوی چې بچی په ما باندې د پلانکي تجاوز پاته دی چې در څه پاته نه سي. لیکن که هغې د اولې ورځې څه خبره د معافۍ متعلق وکړي بیا به دا 40 کاله مصیبت ولي، بیا به دا جنګونه ولي، بیا به دا قتلونه وي، بیا به دا پریشانۍ ولي. نو به هر حال زموږ او ستاسو دپاره د زندګۍ د رهنمایي دپاره د پیغمبر علیه صلات وسلام په سننو باندې عمل کول دا کافي دي. او د پیغمبر عظیم سنت زما او ستا مخته په معاشره کې دا پروت دی چې د چا پر تجاوز باندې د مغفرت او د بخښنې او د معافي معامله کول. الله تعالی دې د دې سنت باندې عمل کول زموږ په